زه دې پټي ته راوتی ما عمرانه تا ولې زموږ دا ونه پرون والوه ته په خبره باندې پوهېږې نه دا ستا دویم ځل شو چې ته زموږ ونه وهې ما مخکې م ونیوال دي او اوس بیا م وهمه په تا پسې خو زه داسې ګرځېدمه لکه تږې چې په اوبو پسې ګرځي ته خو د سره سړي بچې نه لکه جنګ مه کوئ بس دی عمرانه قسم مې دې په خدای وي که د مرګ نه دې په غیر اوس پرېږدمه بیا به درسره ګورمه هلکه واصفه یو خبره ګورې په غور سره واورئ ستا هغه ملګری نه دی هغه عمران هغوی څه جنګ جګړه کړې ده د توحید دي سره او توحید دي چې دی ډېر پلیتان دي نو مهرباني کوه د عمران سره ګورې نن نه پس د ګرځېدل ستا نه منم هسې نه کو توحید د رمیان غوندګي دي کو هغه ته څه نقصان رسي کېدای شي د هغې د وجې تا ته څه نقصان نه رسي دا مې ګورې اخري ځل واوره دا خبره ټیک ده داجي هغه د عمران او د توحید د مسله ده ولې ما ته وپکې څه وایي او عمران خو زما دوست دی هغه زه داسې نشم پرېښودی هلکه په سیوا کیسو د وایم واصف په وایم نه پوهېږم کو د نن نه پس د دې هلک سره ته ما ولیدې یا زه خبر شوم بیا به دې په دې کور کې نه پرېږدم واصفه دا ونې دي که نه په دې کې کومه ونه غټه ده چې ویې وهو لږ عمرانه دا شی پرېږده مړه په دې ونو باندې غوسه سو هغه زړه لانجله ده او ما ته خو مې پلار هسې هم کارېږي دوی سره مه ګرځه د دوی دښمني ده هسې نه چې تا ته پکې څه نقصان در رسي نو د خدای لپاره شه که لاړ شه د ایشي نه ښه لکه نن دا پلاران بیا په ونه پسې راغلي وایي عمرانه نن به رانه روغ نه ځې ساده سړیا دا زمونږ ونې دي په دې ونه خو چې مې څو ځان قبر ته نه رسولی یا مې په هغوی قبر ته نه رسولی دا ونې زه داسې پرېږدم هم نه عمرانه ته بیا په ونه پسې راغلې ملګری رانه وژل دی قسم په خدای خو دې پرېږدم اوسو دا ما چې جیل او که د معمولي ونې په سر رانه ملګری هم لاړو زه به اوس د دې پلار له څه جواب ورکوم یا الله پاکه د دې معمولي ونې په سر ما څه چل وکړو یعنې خبر خو نه د عمران او د توحید جګړه وشوه او څه کسان پکې مړه دي دا دې څه ووایې ما ښه دی واصف ته ویلي چې دا سړي خطرناک دي دوی به څه نه څه نقصان کي کسان پکې مړه دي ما دې واصف ته بار بار ووایي چې هلکه د دې خطرناکو خلکو نه ځان ساته خو ورېږه ورځم واصف په اکثره د عمران سره ګرځېدو چې د واصف خیر خبر پکې والم باچا ورځو پسې خو بې حوصلې نه شې او خفه کېږه مه راځه واصفه په دې مدار کې دې پرېښودمه هلکه دا څوک دی هلکه دا خو واصف نه دی دا ولې هلکه واصفه تا ته ما ته وایي د دې ملګرو سره مه ګرځه او ته نه کلاړېدې هلکه دا خو ستاسو د وجې زما دا زوی مړ شو باسه د دې ځای نه باسه دا هر څه ستاسو د وجې نه وشو خو ته زما د دې وړوکي نه که لاړ شوی وې نو نن به دا ورځ موږ نه لیده یاره جي ستاسو خلاف یې پایار شوی دی راځئ چې تاڼې ته ځو ایسچو صاحب په دې ټایم کې ډېر په ټینشن کې یم خو چې دې وړوکي د جنازه او کفن دفن وکړو بیا به موږ تاڼې ته درشو ایسچو صاحب خو چې په وخت ستا بچي خبره منلې او د لوپرانو او دشمنانو سره نه ګرځېده نن به دا ورځ ستا نه لیده مخکې شې تاڼې ته راپاسه هلکه راپاسه